ورشه ورته ووایه چې زه په دې کې له قرآن کریم ویم والله که دې پرېږده څه غوبل به راولي وجه څه شی ده وجه دا درته وایي چې دا ځای خو د قرآن کریم د ویلو نه دی که نه ته تعلیمي ادارې ته رباب وړې هغه ځای خو د دې نه دی که نه عقل څنګه چې شعور هم په دې قوم کې نشته دی سوچ نه کوي او دا هغه خلک دي چې ځان ته تعلیم یافته وي ملګرو د دې موسی د مرګ نه پس دا کومه معامله چې دا هغه ډېره زیاته اوس ګرمه شوه او ډېره په تیزۍ سره اوس روانه ده او اخر کار دا چې کم علما چې دي هغو پې هم خپل بحث چې کم دی هغه شروع کو اوس چل څه شوی دی نو زه تاسو ته ویم لکه پرون په پیښور کې داسې چل و چې د دې موسی باره کې هغه څه پروګرام کېدو نو داسې ټنګ ټکور یعنی کم رباب چې دی هغه یې راوړي په دې سکرین به تاسو ته دا ویډیو ښکاري هم په هغې کې خلک لګیا او هغه یې ویل نو اوس کوم علما چې دي هغو پې دا تنقید شروع کړی دی چې آیا داسې کول هغه نو په کار او دا په کار دا و چې دلته قرآن شریف څه تلاوت شوی وی نو د علماو هغه خبره ټیک ده بالکل خو څه خلک پکې راپاڅېدلي دي او په موسی باندې چې کوم دی هغه ډایرکټ تنقید کوي وایي چې آیا دې له داسې په کار نه و چې رباب هغه سکول یا یونیورسټۍ ته وړی وی زه به تاسو ته دا ویم که اوس ټوپک هغه یې وړی وی د یونیورسټۍ ته نو چا به دونه تنقیدونه نه کولی لکه په رباب چې کوم تنقید روان دی او تاسو هغه په سوشل میډیا باندې کتی شئ ورسره زما په ویډیو باندې چې کوم کمنټس خلک کوي هغه به هم تاسو ګورئ نو مسله حاصل کې دا ده چې مونږ ته اوس جنګ جوړول نه غواړو چې یو راپاسي هغه هم خپل باس شروع کړي کنځل کوي او بل راپاسي هغه پې هم کنځل کوي مونږ له داسې نه دي کول پکار مونږ پښتانه یو ټول یو قوم یو او مونږ له پکار دي چې په یو اتفاق سره په موسی پسې لکه د چا څه قسمه وس کېږي څوک دې پسې ختم وکړي خیرات دې پسې وکړي د مور او پلار څه دې مالي امداد وکړي خو دې په سوشل میډیا راپاڅېده او داسې قسم الفاظ استعمالول چې هغه مړ دی د هغې دپاره دا کوم قسمه تاسو به ګورئ چې زما په خولې باندې هم نه راځي دا څوک چې ورته سوی بس الله تعالی دې ټولو ته هدایت وکړي او دغه کوم نوی بیان چې د علماو راغلی او ما تاسو سره شریک کو انشاءالله بل ویډیو کې ملاوي الله حافظ